آیا داسې اپلیکیشن شته چې موږ له په ورځ کې لږ ټایم ورکوو موږ ته پیسې ګټو؟ نو او بالکل شته. زما په کمنټ کې ډېر خلک دا تپوس کوي چې داسې اپلیکیشن شته چې موږ له په ورځ کې لږ ټایم ورکوو او موږ ته پیسې ګټو؟ نو او بالکل شته. ډېر خلک ما ته په ټیک ټاک او په میسنجر کې هم SMS کوي چې داسې اپلیکیشن راته وښایه، موږ بې تعلیمه وي، تعلیم هم نشته چې موږ ته بیا ارنینګ کوو اسانه طریقې. نو بالکل شته دی. دا ویډیو که تاسو پوره وکتل نو تاسو پوره پوه شئ، ځکه په دې ویډیو کې زه تاسو مکمل طریقه ښیم چې څنګه تاسو دغه اپلیکیشن جوین کولی شئ، د کوم ځای نه جوین کولی شئ، اکاونټ پکې څنګه جوړولی شئ او تاسو له په ورځ کې یو منټ دوه ورکوئ نو تاسو بالکل پیسې ګټلی شئ. ډېرې ته نه شئ ګټلی، دا درته هم نه وي چې تاسو به دې په لکونو ډالر ګټئ، په $1000 به دې ګټئ، خو تاسو لږې لږې پیسې ګټلی شئ او تاسو بالکل په اسانه باندې وډرا کولی شئ. تاسو پکې کاینز ګټئ او هغه کاینز تاسو خرڅولی شئ. اوس به تاسو دا سوچ کوئ چې دغه کاینز موږ خرڅولی څنګه شو، په کوم ځای کې به خرڅولی شو؟ نو هغه کاینز به موږ ستاسو نه اخلو، زموږ یو ګروپ دی، هغه ګروپ هم زه تاسو ته ښیم چې په کوم ځای کې دی او څنګه به خرڅولی شئ. نو ټوله طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، خو د ټول نه اول زه تاسو ته دا ښیم چې په دې کې موږ اکاونټ څنګه سازولی شو، دا کوم اپلیکیشن دی، د کوم ځای نه به ډاونلوډ کړو او د دې کار سره اول زه تاسو په دې باندې پوه کړم چې دې کار ډېر زیات اسان دی. څنګه اسان دی؟ دا اپلیکیشن نو تاسو په 24 غنټو کې صرف یو ځل کولاوهئ او یو بټن د پکې تاسو صرف هغه کلیک کوئ، بیا به تاسو له 2 کاین درکوي او د یو کاین قیمت تقریبا 60-70 روپو پورې دی. موږ به تاسو نه اخلو او ډیلی پکې تاسو 2 کاینز ګټلی شئ. بس که تاسو ځان له 2-3 موبایل لرسري او 2-3 موبایل کې تاسو دغه کولاو کړئ نو ډېرې پکې هم ګټلی شئ. اوس باقي کار ستاسو په سوچ باندې دی چې څنګه تاسو ډېرې بیا ګټلی شئ. که ډېر موبایل ارینج کولی شئ، تاسو په کور کې ډېرې موبایل د ملګرو سره وي، پای کې تاسو ځان له ځله اکاونټ ساز کوئ او تاسو پکې دغه کاینز کلیم کوئ نو تاسو ډېرې هم ګټلی شئ. نو زه موبایل سکرین طرف ته مکمل طریقه درته ښیم چې د کوم ځای نه تاسو د اپلیکیشن جوین کولی شئ، ګروپ په کوم ځای کې دی او اکاونټ به څنګه سازولی شئ. د دې نه مخکې که تاسو زما د چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ، ځکه دغه شان انفارمیټیو ویډیو زه تاسو له روزانه ښیم چې ستاسو نه مس کېږي نه. په خپل موبایل کې کروم یا بل براوزر کولاو کړئ او سرچ کړئ پکې wiki.apk.com. څنګه تاسو به د سکرین ښکاري هم دغه شان سرچ کړئ. دې نه به مونږ ګروپ هم راوباسو، کوم ګروپ کې چې تاسو ته مونږ په کوم ګروپ کې چې تاسو مونږ ته کاینز را سینډ کولی شئ مونږ به یې درنه اخلو او کوم اپلیکیشن چې دی هغه هم دلته کې پروت دی. کله هم تاسو wiki.apk.com سرچ کړئ، تاسو فرست نمبر کوم ویب سایټ شو چې دا ویب سایټ تاسو اوپن کړئ. کله هم تاسو دا ویب سایټ اوپن کړئ، دلته کې دا سرچ بار دی، په دې سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ ماینینګ. کله به کوم تاسو ماینینګ سرچ کړئ تاسو به دا پوسټ راوړي، دا پوسټ اوپن کړئ. دا پوسټ چې کوم دی دا تاسو په ډیټیل باندې وګورئ چې څومره هم سیف پکې لیکل، تاسو په ډیټیل باندې دا پوسټ وګورئ، تاسو به نور هم زیات پوه شئ. ځکه په دې کې مونږ نورې هم 15 طریقې د ارنینګ آنلاین ورکړي، کوم ریل اپلیکیشنز چې دي دا چې کله تاسو لاندې راشي دلته کې لیکلی دی کریټ اکاونټ او جوین ګروپ. که تاسو کله وګټئ نو دلته زموږ چې کوم ګروپ دی جوین ګروپ باندې تاسو کلیک کړئ، هغه تاسو موږ دلته کې خرڅولی شئ. چې کله هم تاسو سره کېږي دلته کې راځئ د wiki.apk.com ته او دلته تاسو ماینینګ سرچ کوئ، دې ګروپ ته تاسو راځئ، په دې ګروپ کې تاسو موږ باندې خرڅولی شئ. اوس پکې موږ اکاونټ څنګه کولاولی شو، دلته کې لیکلی کریټ اکاونټ، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله پې هم تاسو کلیک کړئ تاسو ته به دغه شان سکرین شو شي، همدغه شان انټرفیس به درته شو شي. دلته کې لاندې تاسو خپل جیمیل انټر کړئ، بیا تاسو په ایکسپټ انویټیشن باندې کلیک کړئ. په اوکې باندې تاسو بیا کلیک کړئ، تاسو خپل کوم جیمیل هغې ته لاړ شئ، هغې ته به یو انویټیشن کوډ درغلی، دلته دا لینک دی، تاسو کنفرم یور ایمیل ایډرس په دې باندې کلیک کړئ. تاسو خپل دلته کې بیا خپل پاسورډ انټر کړئ، سټرانګ پاسورډ انټر کړئ. خپل پاسورډ چې کله تاسو ریپیل ځای کې انټر کړئ بیا په کنفرمیشن د پر لاندې هم انټر کړئ. خپل پاسورډ تاسو سټرانګ انټر کړئ، مطلب دا دی تاسو پکې یو په کیپټل کې ولیکئ، یو پکې سپیشل نمبر ولیکئ او بل پکې 1 2 3 4 په دې کې پکې انسی ولیکئ. چې کله تاسو سټرانګ پاسورډ کېدئ سیټ پاسورډ باندې کلیک کړئ، تاسو به دغه شان انټرفیس شو چې دلته کې خپل یوزر نیم کېدئ، خپل فرست نیم کېدئ، لاست نیم کېدئ، موبایل نمبر انټر کړئ. دا ټول دلته کې اوس زه لیکم چې انس خان مطلب څومره اویس خان مې ولیکلو او په سیو چینجز باندې به زه کلیک کړم. ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا ساس شو، مکمل تیار شو، اکاونټ خو جوړ شو. خو اوس په دې کې موږ ماینینګ څنګه کوو، دې لپاره تاسو پلی سټور ته لاړ شئ او سرچ کړئ پکې سیدرا چین. تاسو پر سکرین باندې مخکې سیدرا چین کله تاسو سرچ کړئ دا اپلیکیشن به تاسو سره راوړي. دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، اوپن کړئ، خپل ایمیل پاسورډ ورکړئ او لاګ ان شئ پکې. کله پکې تاسو لاګ ان شئ کریټ نیو والټ باندې کلیک کړئ، تاسو والټ په هم تیار شي، تاسو والټ هم کریټ شو. تاسو به دا شین انټرفیس شو چې تاسو کله دلته کې راشئ، دلته کې لیکل دی کلیم کاینز. تاسو چې په دې باندې کلیک کړئ نو روزانه به تاسو په دې باندې کلیک کوئ، راځئ به دې ته کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو له به دا 2 کاین درکوي او دا تاسو بیا خرڅولی شئ په هغه ګروپ کې کوم چې ما تاسو ته ښودلی دی. دلته که تاسو په دې باندې کلیک کړئ په ورځ کې کلیم کوئ، تاسو ته به ښیم چې دومره ګنټې پاتې شي، دومره ګنټې پس تاسو بیا چې کوم کاینز دي دا تاسو کلیم کولی شئ. نو په دې طریقه باندې به تاسو ماینینګ کولی شئ او ډالري پیسې